یا ستا قانون دی چې من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. زما د اولیاو زما د دوستانو سره چې څوک دشمنی کوي الله وایي زما ورته د جنګ اعلان دی. موږ ویو رب العالمین هغه چاړه هغه برچه هغه چاکو چې ستا په اولیاو په غوښو کې والی دی الله ته پې د ملایکو چړې وله په زړونو کې والی کړي. یا الله دا عقیده د توحید وه ستا د نبي د رسالت او د سنت خدمت یې کوو. دا یو عمل چې ستا امت دی او ستا بندگانو ته د محمد رسول الله امت او د الله بندگانو ته دا د محمد رسول من شیخ متوکل رحمت الله علیه شهید کا، من شیخ سردار ولی رحمت الله علیه شهید کا، من نور اهل علم شهید کا دان کړل. دا د پخوانه د دې عادت دی یریدون لیطفئوا نور کې دی دې ته د نه رسېدو والا دي. نن به هغه بېدین هم خوشحالی چې ما قتل وکړ او دې ته توجه نه کوي چې د یو مسلمان وینه تویدل چې بیت الله وران شي الله پې دونه نه خفه کېږي لکه د مسلمان په مرګ چې خفه کېږي. او دا سوچ دې نه کوي چې موږ به د کتاب او د سنت چراغ د کتاب او د سنت رڼا دا د قرآن او د سنت موږ هم دا وی ورونو. نن که زموږ ورور شیخ سردار ولی رحمه الله وفات شوی دی دین الله هغه پورې دی تړلی چې هغه و دین به یې او چې نه و دین به نه الحمدلله. دا ناس څومره چې یې او که دا د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي خو چې عقیده د سلفیت یې ده دا یو شیخ سردار ولی دی انشاءالله. دې باندې دی دشمن زړه نه خوشحالی چې موږ یو ملکتې او دا موږ بیم ویو دا یو نه والله که موږ یو علال کې نو دا دعوت به الله نه ختموي انشاءالله. موږ د ابراهیم بچیو موږ د نمرود بچی نیو. ابراهیم د اور دپاره ته غورځېدلی او د الله دپاره. ابن سعد یو روایت راوړی و ابراهیم ښه زندگی کمه وه وایي مړه هغه زندگی وه چې اور کې وه هغه د الله دپاره وه. مصرع خبیب بخاری کې روایت دی چې هغه کله پانسی کوي نو هغه څه وایي وذاکا فی ذات الاله و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. او مخکې وایي فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان لله مصرعی. نن به زموږ خفګان هغه وی که د اخلا کې نیول شوی وی مړ وی د قتل کې نیول شوی وی زنا کې نیول شوی وی د مسلمان په قتل کې شریک وی او مړ وی موږ به خفه وی. څوک چې د اعلا د کلمت الله دپاره شهید شي انشاءالله دا ډېره اوچته مرتبه ده او دا موږ ټولو په ځان منلې ده. دې دعوت مقام ته چې موږ راوتو من ګولیم په ځان منلې ده من چاړم په ځان منلې ده من پانسی کولم په ځان منلې دي او که من څوک ټوټې کوي هم دا من په ځان منلې دي. او چې څوک یې نه مني کور کې دي کینی. دا د بېغیرتو خلکو دعوت نه دی دا د ابراهیم دعوت دی دا د محمد رسول الله دعوت دی چې په احد کې د سر وینې څپلو ته ورسېدلې. دا د حمزه بچی دي چې د احد ګټې د حمزه په وینو سرې شوې. دا د نرانو تاریخ دی. د شیخ الاسلام زندگی وګورئ په مرګ د جیل نه، د سعید ابن المسیب زندگی، د احمد ابن نصر خزاعی